فکر وکړه یو داسې ژوند چیرې چې ته نشي کولای آزاد خبره وکړې، نه کولای شي انټرنیټ وکاروي، نه سفر وکړي، او حتی دا هم باید وپیژنې چې څنګه وخاندې. دا افسانه نه ده، دا رښتینی ژوند دی د شمالي کوریا د خلکو. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته ښکاره کړو دا خلک څنګه ژوند کوي، حکومت پرې څه ظلمونه کوي، او ولې دا ټول حقیقتونه له نړۍ پټ ساتل شوي دي. شمالي کوریا یو هیواد دی چې په ختیځه آسیا کې موقعیت لري. دا هیواد د چین، جنوبي کوریا او روسیې سره سرحد لري. د شمالي کوریا رسمي نوم د کوریا ډیموکراټیک ولسي جمهوریت دی، خو دا یوازې په نوم کې ډیموکراټیک دی، حقیقت کې یو دیکتاتور نظام لري. د شمالي کوریا مشري له ډیرو کلونو نه د کیم کورنۍ په لاس کې ده. د دې کورنۍ درې مشران تیر شوي دي. اول کیم ایل سونګ یعنی د شمالي کوریا بنسټ ایښودونکی. دویم کیم جونګ ایل د هغه زوی چې د پلار له مرګ وروسته واک ته ورسېده. دریم کیم جونګ اون یعنی اوسنی مشر چې د خپل پلار وروسته رهبر شو. په دې هیواد کې خلک د عوام انسان په توګه ژوند نشي کولی، ځکه حکومت ټول کارونه کنټرولوي. خلک نشي کولی چې خپلواک فکر ولري یا د حکومت مخالفت وکړي. د شمالي کوریا خلک ډیر محدود ژوند لري. هغوی نشي کولی چې آزاد سفر وکړي، نه د هیواد بهر تللی شي او نه هم دننه په هیواد کې د یو ښار نه بل ښار ته تللی شي بغیر له حکومتي اجازې. خلک باید یوازې همغه کار وکړي چې حکومت ورته ښودلی وي، او که څوک یې ونه مني نو سخته سزا ورکول کیږي. د عامو خلکو لپاره خوراک لږ او کمزوری دی. ډیر خلک وچه ډوډۍ، وریجې او ساده سبزي خوري. غوښه او میوه یوازې د لوړپوړو چارواکو لپاره وي. کالی هم د حکومت لخوا ویشل کیږي او خلک نشي کولی چې د خپلې خوښې لباس واغوندي، او کورونه هم ساده او ډیر زاړه دي. د شمالي کوریا د خلکو زده کړې د حکومت لخوا کنټرولېږي. زده کوونکي باید هر وخت د مشرانو ستاینه وکړي او د حکومت تر قانون لاندې سبق ووایي. د ښوونځي ترڅنګ ماشومان مجبور دي چې د حکومت لپاره کارونه هم وکړي. کله چې ماشومان لوی شي نو حکومت ورته د کار ځای ټاکي. په شمالي کوریا کې خلکو د آزاد ژوند مزه نه ده لیدلې. د هغوی ژوند لکه د زندان په شان دی او هر څه د حکومت تر واک لاندې دي. په شمالي کوریا کې حکومت کوشش کوي چې د خلکو ذهنونه کنټرول کړي، چې هیڅ څوک د مشرانو په ضد فکر ونه کړي. نو د دې لپاره دوی یو څو کارونه کوي. اول د مشر ستاینه. په شمالي کوریا کې خلک باید د خپل رهبر کیم جونګ اون انځورونه په کورونو، مکتبونو او دفترونو کې ولګوي. خلک مجبور دي چې هر ورځ د هغه ستاینه وکړي، او که څوک دا کار ونه کړي نو بندي کیږي یا ورک شي. دویم د تلویزیون، رادیو او انټرنیټ بندیز. په شمالي کوریا کې خلک نشي کولی نړیوال تلویزیون وګوري، رادیو واوري یا انټرنیټ وکاروي. یوازې هغه پروګرامونه کتلی شي چې حکومت جوړ کړي وي. د شمالي کوریا خلک نه پوهیږي چې د دنیا نور خلک څنګه ژوند کوي. دریم جاسوسي سیستم دی. د حکومت لخوا یو خطرناک سیستم جوړ شوی دی چې خلک یو پر بل جاسوسي کوي، ان تر دې چې یو ماشوم هم کولی شي د خپل پلار یا مور خلاف خبر ورکړي که د حکومت خلاف څه ویلي وي. دا کار خلک ویروي او مجبوروي چې هیڅ کله د رهبر خلاف خبره ونه کړي. حکومت د ویرو، دروغو او کنټرول له لارې خلک غلي ساتلی دي، او دا کارونه د ظلم تر ټولو بد کارونه دي. په نوره نړۍ کې خلک حق لري چې خبره وکړي، خپل نظر ښکاره کړي، سفر وکړي، کار انتخاب کړي او عبادت وکړي. خو په شمالي کوریا کې دا ازادي نشته. اول د خبرو او نظر ازادي نشته. که یو څوک وغواړي خپل نظر ښکاره کړي یا د حکومت خلاف خبرې وکړي نو سخته سزا ورکول کیږي. دا سزا کیدای شي بندیخانه، جرمانه یا ان تر دې چې اعدام وي. له همدې عمله خلک ډیر ویریږي او هیڅ کله د حکومت خلاف خبرې نه کوي. دویم د دین ازادي نشته. حکومت یوازې د رهبر عبادت ته اجازه ورکوي. خلک نشي کولی چې اسلام، عیسویت یا بل دین ولري. که څوک په پټه لمونځ وکړي یا مذهبي کتاب ولري نو نیول کیږي او سخته سزا ورکول کیږي. دریم د سفر ازادي نشته. د شمالي کوریا خلک نشي کولی بهر ته لاړ شي، حتی د خپل هیواد دننه له یو ښار نه بل ښار ته د حکومت له اجازې بغیر سفر نشي کولی.
خلک لکه بندیان د خپل هیواد دننه اوسیږي. څلورم، انټرنیټ او بهرني خبرونه بند دي. هیڅوک نشي کولای چې انټرنیټ وکاروي یا نړیوال خبرونه وګوري. خلک یوازې هغه څه اوري او ویني چې حکومت ورته وایي. همدارنګه د شمالي کوریا خلک د نړۍ له ازادیو بې برخې دي او دا یو لوی ظلم دی. په شمالي کوریا کې حکومت ډیر سخت قوانین لري او که څوک لږه سرغړونه وکړي نو بغیر د کوم رحم سزا ورکول کیږي. دا حکومت خلک په ویره کې ساتي چې هیڅوک د رهبر خلاف کار ونه کړي. په شمالي کوریا کې داسې زندانونه شته چې هلته خلک په سختو کارونو کولو مجبوریږي. بندیان باید له سحره تر ماښامه کار وکړي. لږ خوراک ورکول کیږي، وهل کیږي او ان تر دې چې ځینې هلته مري. ځینې زندانونه دومره سخت دي چې خلک ورته د مرګ ځای وایي. په شمالي کوریا کې که یو کس د حکومت خلاف خبره وکړي نه یوازې هغه نیول کیږي بلکې د هغه پلار، مور، ښځه، ماشومان یا نور خپلوان هم نیول کیږي. دارنګه سزا د 3 نسلونو سزا په نوم یادیږي. دا د ظلم تر ټولو بد شکل دی. د شمالي کوریا په ځینو برخو کې خلک د حکومت خلاف کار لپاره د عامو خلکو په مخامخ وژل کیږي. ماشومان او ښځې مجبوروي دا منظره وګوري چې ویره خوره شي. ځینې خلک داسې دي چې یوه ورځ ورکیږي او بیا هیڅوک نه پوهیږي چې هغوی چیرته دي. دا خلک اکثره وخت د حکومت لخوا نیول شوي وي خو هیڅ معلومات نه ورکول کیږي. دا ظلمونه د انسانیت خلاف دي او د شمالي کوریا خلک د ډیرو سختو حالاتو سره مخ دي. تاسو به حیران شئ چې دا خلک ولې د دومره ظلم سره چوپ دي، خو دلیلونه ډیر دي چې ولې دا خلک د حکومت په ضد نشي ودرېدلی. اول، ویره. خلک پوهیږي که یو څوک د حکومت په ضد خبرې وکړي یا عمل وکړي نو نه یوازې دا بلکې ټوله کورنۍ به یې تباه شي. همدا ویره خلک غلي ساتي. دویم، بېخبري. د شمالي کوریا خلک له بهر نړۍ نه بېخبره دي. هغوی نه پوهیږي چې نور هیوادونه څنګه دي، خلک څنګه ژوند کوي، ځکه چې انټرنیټ نشته، بهرني خبرونه بند دي او یوازې حکومتي دروغ ورته ویل کیږي. دریم دی د مغزو مینځل یعنی برین واشنګ. له ماشومتوبه خلک روزل کیږي چې رهبر یې ښه سړی دی او نور هیوادونه دښمنان دي. حکومت خلکو ته دا احساس ورکوي چې یوازې د دوی نظام سم دی او نور ځایونه خراب دي. دا مغزي روزنه د ښوونځیو، رسنیو او هر ځای له لارې کیږي. څلورم، جاسوسي او باور نه لرل. هر څوک له یو بل نه ویریږي. یو پلار له خپل زوی، یو دوست له خپل بل دوست څخه شکمن وي ځکه حکومت خلک مجبوروي چې یو د بل خبر ورکړي. دې کار ټولنه ماته کړې ده. نو ځکه د ظلم ترڅنګ خلک نشي کولای یو موټی شي یا بغاوت وکړي. حکومت د ویرو او دوکو له لارې خلک کنټرولوي. کېدای شي دا پوښتنه تاسو ته پیدا شي چې یو حکومت ولې په خپلو خلکو دومره ظلمونه کوي، ولې هغوی ته ازادي نه ورکوي. اول، د واک او قدرت ساتل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون غواړي چې همیشه واکمن پاتې شي. که خلک پوه شي چې نورې نړۍ کې ژوند ښه دی نو کېدای شي د حکومت خلاف ودرېږي. نو حکومت کوشش کوي چې خلک ناپوهه وساتي او په ویره کې وساتي او د نورو هیوادونو په باره کې هم دروغ ورته وایي چې هلته هر وخت جنگ وي، اقتصادي مشکلات وي، خلک خفه وي، د ولږې نه خلک مري او تاسو ډیر خوش نصیبه یې چې د کیم جونګ اون په شان حکمران لرئ. همداسې نور د دروغ او پروپاګاندا هم ورته کوي تر څو خلک غږ اوچت نه کړي. کیم جونګ اون سره نه د خپلو خلکو فکر دی، که مړه کیږي، که ژاړي، که وږي وي او که په هر تکلیف کې وي، او نه د هیواد فکر دی ورسره. که فکر دی ورسره هغه د خپل واک فکر دی. دا هر څه چې کوي د خپل واک لپاره کوي چې دی په واک کې وي. د خپل هیواد نه زندان جوړ کړی دی، نه څوک ورتلی شي او نه ته څوک تلی شي. دویم، د خپل تصویر ساتنه. حکومت غواړي چې خلک باور ولري چې کیم جونګ اون ډیر هوښیار، مهربان شخصیت لري. که څوک دا نه مني نو حکومت یې له منځه وړي ځکه چې دا دروغجن تصویر خراب نشي. دریم، د بهرني فشار نه ویره. شمالي کوریا د نړۍ له ډیرو هیوادونو سره خرابې اړیکې لري. دا هیواد فکر کوي که خلک آزاد شي نو کېدای شي د بهرنیو هیوادونو سره یو ځای شي او د رهبر خلاف عمل وکړي.
له همدې امله حکومت خلک د یو ډول بندیانو په شان ساتي. څلورم اقتصادي کمزوري پټه کړي. په شمالي کوریا کې اقتصاد ډیر خراب دی. خلک وږي دي، کاري موقع کمی دي او ژوند ډیر سخت دی. که خلکو ته ازادي ورکړل شي نو کېدای شي د دې خراب حالت پوښتنه وکړي. نو حکومت کوشش کوي چې دا هر څه پټ وساتي. په اصل کې دا ظلمونه د کمزوري حکومت د ویرې نښه ده. دا یو داسې نظام دی چې د خپل ولس له ویرې ژوند کوي. داسې حکمرانان همیشه ویریږي چې ولس یې هوښیار نشي او د دوی نه پوښتنه ونه کړي. په داسې حکومتونو کې یوازې حکمرانان خوشاله وي او ولس په ظاهره خو ژوندي وي، خو نور د مړو په څیر وي چې حکمرانانو خواهشات، ارمانونه، امیدونه، خوشحالي دا هر څه وژلي وي، صرف په دې خاطر چې یو نالایقه حکمران په واک کې پاتې شي. که څه هم شمالي کوریا یو ډیر سخت او ظالمانه هیواد دی، خو بیا هم بعضې نښې شته چې کېدای شي خلک ورو ورو بیداره کړي. اول له هیواده تېښته. هر کال یو شمیر خلک کوشش کوي چې له شمالي کوریا نه وتښتي. که څه هم دا کار ډیر خطرناک دی. ځینې کسان چین بیا جنوبي کوریا ته ځان رسوي او هلته آزاد ژوند شروع کوي. دا ښکاره کوي چې خلک نور د داسې ظالم حکمران دا ظلم نشي زغملی. دویم، بهرني معلومات وررسیږي. بعضې خلک په قاچاقي توګه بهرني فلمونه، موبایلونه او رادیوګانې شمالي کوریا ته رسوي. خلک ورو ورو له نړۍ خبرېږي او پوهېږي چې د دوی نالایقه حکومت دوی ته د نورو هیوادونو په باره کې څومره دروغ ویلي وو او پوهېږي چې د دوی ژوند څنګه محدود شوی دی. دریم، نړیوال فشار. د نړۍ نور هیوادونه د بشر حقوقو ادارې او خبریالان د شمالي کوریا ظلمونه ښکاره کوي. دا فشار کولی شي د دې سبب شي چې دا نظام یو وخت له منځه لاړ شي. څلورم، دننه مقاومت. که څه هم ځینې خلک دننه په پټه حکومت کې د دې حالاتو خوشحاله نه دي، هغوی خپل فکرونه ساتي او هیله لري چې ورځ به ازادي راشي. د شمالي کوریا خلک یو ډیر سخت ژوند تیروي. حکومت پر ظلم کوي، حقونه ترې اخلي او لکه د زندان په شان ساتلی دي. خو انسان طبیعتاً خپلواکي غواړي او تمه ده چې یوه ورځ به د شمالي کوریا خلک هم خپلواک ژوند ولري. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ، کمنټ کې مو خپل نظر ولیکئ او د نورو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو څخه مو نړۍ مننه.